یو روجه دی او رمضان دی. رمضان ګوره دغه میاشت ده، دا موږ دغه میاشتې فضایل بیان کړو. روجه بیا ځان له عبادت مستقل، د هغې بیا ځان له فضایل. یو څو درته بیانومه. اولنۍ فضیلت د روجې چې دا عمل الله خاص کړی دی د خپل ځان دپاره، دا ټول نه غټ فضیلت. حدیث کې دا راځي چې کل عمل ابن آدم له، هر نیک عمل او هر عمل د آدم د بچي دپاره دی، یعنی دا هغه سره تعلق ساتي. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. یو نیکی په لس ده الله ډېرې 200 ته یې مرسوي. خو الله وایي چې إلا الصيام، سوی د روژې فإنه لي. ځکه علماء وایي الصيام سر بين العبد وربه. روژه دا یو سر دی، دا یو سر دی د الله او د بنده په منځ کې، پټه خبره. نو یو سر او راز او پټه خبره هغه څه ده؟ هغه داسې ته ما سره ملاو شوې مازدیګر کې لکه څه روژه دې نیولې او روژه مې نیولې. که ته دا پټ خوراک کې یا سسکې، نو د الله نه بل ته پته ولګي نه لګي. نو دا ستا او د الله په منځ کې خبره ده. تا سسکلي دي پټ که نه؟ الله اعلم. تا څه خوړلي خو نه دي؟ الله اعلم. نو ځکه دا ستا او د الله په منځ کې شو. وانا اجزي به، او زه به اجر ورکوم د دې. د دویم فضیلت شو چې د روژې اجر نه دی معلوم. د روژې اجر نه دی معلوم. چې نه دی معلوم یو اجر به کمی. اجر معلومېده ډېر دي که الله وایي چې بس ما ته یې پرېږدئ دا ډېر دي، چې الله وایي ما ته یې پرېږده ډېر دي. سبحان الله. چې قیامت پر ورځ موږ الله ته مخامخ شو، د روژو به څومره اجر راکوي پته نشته. ځکه چې هغه کریم باچا چې وی ښیي نو دومره ډېر ورکوي، چې پټې وساتي چې ما ته یې پرېږدئ نو چې ګوره څومره اجر به ورکوي. نو دا دویم فضیلت شو چې د روژې اجر بې حسابه دی. ولي الله وی چې یترک شهوته وطعامه من اجلي. وی د ګوره شهوت پرېښودی دی، خوراک یې پرېښودی، زما دپاره یې پرېښودی. هم په دغه حدیث کې دریم فضیلت د روژتي انسان دپاره دوه خوشحالیانې دي. للصائم فرحتان، رسول صلی الله علیه وسلم د روژتي لپاره څو خوشحالیانې؟ دوه. فرحة عند فطره، روژه ماته چې کوي ډېر څه خوشحاله چې د روژې نیوه بغیر اوبونه بغیر خوراک نه ګرانه، خو چې کله روژه ماتوي نو بیا خوشحالی. یو خوشحالي دا ده. وفرحة عند لقاء ربه، یو خوشحالي به د قیامت په ورځ چې کله دی هغه بې حسابه اجر ویني، چې هغه به ګورئ صحیح هغه الله ځان سره ساتلی. څلورم فضیلت هم په دې حدیث کې ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. او د روژتي انسان د خولې نه چې کوم بینځي د الله په نزد د مشکو د عنبرو او د دې قیمتي خوشبویانو نه هم مزیداره خوشبو د الله دا دومره خوښ دی دا بین. پنځم فضیلت والا روژه ډال دی، او ډال هغه شی ته وي په جنګ کې چې سړی مخامخ ونیسي چې د باندې ګزار نه لګي. نو دا روژه چې څوک ونیسي د ځان بچ کو د جهنم نه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت رسول صلی الله علیه وسلم الصيام جنه. روژه څه ده؟ دا ډال دی، تا به بچ کوي د اور نه. شپږم فضیلت د روژتي انسان دعا الله نه رد کوي. امام احمد، امام ترمذي او نور امامان دا روایت راوړی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي ثلاثة لا ترد دعوتهم، د درې کسانو دعاګانې نه رد کېږي. الصائم حين يفطر، روژتي چې کله روژه ماتوي دا ټینګې دعاګانې واړي الله دا دعاګانې نه واپس کوي. والامام العادل، او د مسلمانانو بادشاهي او عدل کې الله دعاګانې نه واپس کوي. ودعوة المظلوم، او د مظلوم انسان خیري دعاګانې د الله نه رد کوي. يرفعها الله فوق الغمام، الله دې وریځو لمبر وخیږي
او د اسمانونو دروازې ورته کولاو کی. وم فضیلت دا روجه به د قیامت پر وروسته شفاعت کی. حدیث کی درجه امام احمد امام طبرانی راوړی الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. روجه و قرآن دا به د قیامت پر ورځ د دې بنده شفاعت کوي. روجه به سوی الله ته وی الله معافي کوي بخ ولي وی منعته الطعام والشهوة يلا وی د خوراک څښاک نه منع کړو د شهوت نه منع کړو فشفعني فيه زمانه شفاعت قبول کړه الله ولا شفاعت قبول کړي. اتم فضیلت روجتی انسان د روجې د لاسه الله د مخ د جهنم نه لري کوي. حدیث کی درجه من صام يوما في سبيل الله امام احمد امام بخاری امام مسلم د روایت راوړی من صام يوما في سبيل الله چاچ یو ورځ روجه ونیول الله په لار کې باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا الله بده مخ د ور نه دا ویا کالو په اندازه کې د وجه لري کی. اسی ته سوچ کوي یو روجه او یکالو په فاصله او باندې جهنم نه لري کی نو چې ډیر شروع دیونی سي څومره به جهنم نه لري کی. نه هم فضیلت د روجو په شان عبادت نشته. ناشنا روایت ته ابو امامه رضی الله عنه امام نسائی د روایت راوړی ابو امامه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم وی موتی چې یا رسول الله مرني بامر ينفعني الله به. یا رسول الله دې عمل راته چې الله پر لسم فائدہ راکړي نفع د دنیا او د آخرت. رسول صلی الله علیه بالصوم روجيري رينيس فإنه لا مثل له ويرويت كذي فإنه لا عدل له. روجيني سبب ذي بشان عبادت بل نشتي ده الرسول صلى الله عليه وسلم زمانه لسم فضیلت روجتی انسان د پاره د جنت په دروازو کې خاص دروازه ده چې هغه ته باب الریان ویل کی. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه صحيح بخاري صحيح مسلم ان في الجنة بابا يقال له الريان. فجنت کې دروازې د هغه ته ریان ویل کی. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. روجتيان بصير په دې دروازه نه نوځي او د دروازه په आवाज کې اين الصائمون کوم ځای کې دي دلته یو مسله چې دی ورنه چې دروازه بند شي. یو لسم فضیلت روجې د لس ګناونه ریږي. په صحیح بخاری کې دا روایت فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. منذ روجاء او صدقه دا ګناونه ریږي. دولسم فضیلت او د ناشنا فضیلت دی انسان ته بدا چې تګي شوی دی الله بوله باغ ورځ وبو ورکی چې خلک بتول تګي شي. کوم ورځ ده؟ قیامت ورځ. امام بزار رحمه الله دا روایت راوړی رسول صلی الله علیه وسلم ان الله قضى على نفسه ان من اعطش له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. الله دا خبره بزان لازم کړی دی چې زما د پاره ځان تګي کوروجه ونیوا او ګرمي دا او د تکلیف ته زما پاغ ورځ د وبور کوم په کوم ورځ چې خلک تګي کیږي او ورځ به د تندې ورځي.